یا خو ستا غوندې بې ننګه په چا واوړي یا د چا غوندې په دار شي ایستمل شي یا خو ستا غوندې بې ننګه په چا واوړي یا د چا غوندې په دار شي ایستمل شي دا زما د خاورې دغه لوی عادت دی چې د دوو بچو پلار شي ایستمل شي بیا ووایه دا شعر یار ډېره زیاته مننه دا زما د خاورې دغه لوی عادت دی چې د دوو بچو پلار شي ایستمل شي د افسوس ټکی مې دا وخت په خوله راشي دا بې لاره چې په لار شي ایستمل شي ښکاري نه او په غمونو کې ولاړ یم ښکاري نه او په غمونو کې ولاړ یم د بې درده په یادونو کې ولاړ یم ښکاري نه او په غمونو کې ولاړ یم د بې درده په یادونو کې ولاړ یم داسې غم دی چې هېرېږي رانه چرته داسې غم دی چې هېرېږي رانه چرته زه د اوښکو په سیندونو کې ولاړ یم نه ډاټسن ځي نه موټر ځي نه فیلډر ځي نه ډاټسن ځي نه موټر ځي نه فیلډر ځي زه په ورانو سړکونو کې ولاړ یم او نه بلی شته نه دیوال شته ډاګې ډاګې نه بلی شته نه دیوال شته ډاګې ډاګې په والله داسې کورونو کې ولاړ یم او اخري شعر دی چې چاته ویلي دي چې میا یاسته وایه چاته ویلي دي چې میا یاسته وایه ټوله ورځ ستا په سوچونو کې ولاړ یم قدرمندو چاته ویلي دي چې میا یاسته وایه ټوله ورځ ستا په سوچونو کې ولاړ یم قدرمندو کتونکو د میا ټي وي ډېرو عزتمندو اورېدونکو سلامونه مې واخلئ میا ایاز احمد یم د میا ټي وي د یوې بلې نوې خپرونې سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم قدرمندو کتونکو د ډېرو زیاتو خلکو غوښتنه وه سپیشلی د چارسدې د خلکو د صوابۍ د خلکو او د نوښار د خلکو د مختلفو سیمو نه په ګڼ شمېر کې ماته میسیجونه راغلي وو چې تاسو یو ځل بیا د کیوټ انعام الله سره خپرونه را جوړه کوي او د هغه سره یو بل بانډار را جوړ کوي هغه خپرونه ډېر په ګڼ تعداد کې خلکو کتلې وه قدرمندو نن د میا ټي وي یو ځل بیا کوشش دی چې د انعام الله مدثر سره یو بل پروګرام ریکارډ کړي انعام الله مدثر صاحب یو ځل بیا تاسو ته د میا ټي وي په پروګرام کې ډېره زیاته مینه ډېر هرکلی وایم ډېر زیاته مننه اول خو تاسو ته او زموږ څومره مینوال دي هغې غوښتنه کړې ده نو ډېره زیاته مننه انعام الله مدثر صاحب خپرونه هم شارټ ریکارډ کوو او نورو ملګرو ته پته ده چې انعام الله مدثر صاحب څوک دی او د کوم ځای دی نو مینوالو ته به کوم شعرونه چې ستاسو نوي شعرونه یې کوم شعرونه به مینوالو ته ډالۍ کړي د میا ټي وي په شیشه ډېره مننه اولې نه شعرونه به ورته ډالۍ کړم د غزل نه مخکې یو څو شعرونه چې ارشاد درد پکې ډېر دی د چا زړه ساتل دي درد پکې ډېر دی درد پکې ډېر دی د چا زړه ساتل دي مینه خو سم سړی خواره ساتل دي درد پکې ډېر دی د چا زړه ساتل دي مینه خو سم سړی خواره ساتل دي ټوله دنیا به دې بیا خپله راځي په خپله ژبه کې خواږه ساتل دي ټوله دنیا به دې بیا خپله راځي په خپله ژبه کې خواږه ساتل دي او تا سره سپینې سترګې به دې ښکاري تا له نجړومه کې رانجه ساتل دي ډېره زیاته مننه یې تا سره سپینې سترګې به دې ښکاري تا له نجړومه کې رانجه ساتل دي او چې خوشحال خان بابا پې مړ ژوندی شي چې خوشحال خان بابا پې مړ ژوندی شي د غیرت غرونه پښتانه ساتل دي چې خوشحال خان بابا پې مړ ژوندی شي د غیرت غرونه پښتانه ساتل دي او تا سره سپینې سترګې به دې ښکالي تا له ننجړومه کې رانجه ساتل دي او غزل دی چې زما د خوږې مینې امتحان اخلي یوځي زما د خوږې مینې امتحان اخلي یوځي زما د خوږې مینې امتحان اخلي یوځي د خپلو بنګړو شور کې رانه ځان اخلي یوځي او قسم دی دا رکیب به مې د لاسه یو ځل خوږ شي هر وخت مې د ځان سره جانان اخلي یوځي ښه شعر دی ډېره زیاته مننه قسم دی دا رکیب به مې د لاسه یو ځل خوږ شي هر وخت مې د ځان سره جانان اخلي یوځي نو دغسې لښکر به خامخا منزل ته رسي چې اوچتې حوصلې لري ځوانان اخلي یوځي ډېره زیاته مننه نو دغسې لښکر به خامخا منزل ته رسي چې اوچتې حوصلې لري ځوانان اخلي یوځي او قسم دی مدثره د دې خلکو نیت ښه نه دی قسم دې مدثره د دې خلکو نیت ښه نه دی قسم دې مدثره د دې خلکو نیت ښه نه دی د ظلم په کنډول کې انسانان اخلي یوځي ښه شعر انعام الله مدثر صاحب روانې غزلې دي بل غزل به د مینوالو سره کوم شریکوئ ولې نه غزل دی چې سترګې لیندې دي ستا باڼه دي غشي سترګې لیندې دي ستا باڼه دي غشي سترګې لیندې دي ستا باڼه دي غشي څه پکې نیغ دي څه کاږه دي غشي او ته دې د سترګو لیندې مه ودروه
ته دې د سترګو ته دې د سترګو لیندې مه ودروه دردونه نه لري خواږه دي غشي ته دې د سترګو لیندې مه ودروه دردونه نه لري خواږه دي غشي زما د زړه نه پور را پور وتل د چا یادونه دي سپېره دي غشي ته دې د سترګو لیندې مه ودروه دردونه نه لري خواږه دي غشي او زما د زړه نه پور را پور وتل د چا یادونه دي سپېره دي غشي د پاکې خاورې دښمنان مې ډېر دي ما سره لږ دي واته دي غشي د پاکې خاورې دښمنان مې ډېر دي د پاکې خاورې دښمنان مې ډېر دي ما سره لږ دي واته دي غشي نن به پې بیا د اغیار سر ماتوم راکه د پلار نیکه پراته دي غشي ډېره زیاته مننه نن به بیا د اغیار سر ماتوم راکه د پلار نیکه پراته دي غشي په خپله یو بل له مخو کې کږی مړه قسم دی پښتانه دي غشي بیا ووایه یار ټولو قمپرستو ته ټول وطنوالو ته یې ډالۍ ډېره زیاته مننه په خپله یو بل له مخو کې کږی مړه قسم دی پښتانه دي غشي د مدثره د نظر هم قاتلان د چا په وینو کې لامده دي غشي او یو غزل به بل شامل کومه ارشاد چې مې مینې ته اوزګار شي ایسته مړ شي چې مې مینې ته اوزګار شي ایسته مړ شي چې مې مینې ته اوزګار شي ایسته مړ شي ګران به ماته انتظار شي ایسته مړ شي یا خو ستا غوندې بې ننګه په چا واوړي یا د چا غوندې په دار شي ایسته مړ شي یا خو ستا غوندې بې ننګه په چا واوړي یا د چا غوندې په دار شي ایسته مړ شي دا زما د خاورې دغه لوی عادت دی چې د دوو بچو پلار شي ایسته مړ شي بیا ووایه دا شعر یار ډېره زیاته مننه دا زما د خاورې دغه لوی عادت دی چې د دوو بچو پلار شي ایسته مړ شي د افسوس ټکی مې دا وخت په خوله راشي دا بېلاره چې په لار شي ایسته مړ شي بیا ووایه یار ډېره زیاته مننه د افسوس ټکی مې دا وخت په خوله راشي دا بېلاره چې په لار شي ایسته مړ شي داسې لګي چې یاري مو نه جوړېږي مدثره چې مو کوم سړی رهبار شي ایسته مړ شي ډېره زیاته مننه داسې لګي چې یاري مو نه جوړېږي مدثره چې مو کوم سړی رهبار شي ایسته مړ شي انعام الله مدثر صاحب د میا ټي وي د دې خپرونې به ستاسو اختتامي غزل کوم دی نو اختتامي غزل به در سره شامل کړم چې کلی دې پرېښودو اوس خار ګوري کلی دې پرېښودو اوس خار ګوري کلی دې پرېښودو اوس خار ګوري زما د خولې خو به ازار ګوري د بدمنۍ دې الله بېخو باسي ته به اوس کم یتیم له پلار ګوري بیا ووایه یار بیا ووایه زیاته مننه د بدمنۍ دې الله بېخو باسي ته به اوس کوم یتیم له پلار ګوري ستا د غریبې بېبې زار شمه زه د نورو پیغلو چې سینګار ګوري او دا خو بارودو پاستر کړې ځمکه ته پکې اوس تلې لا هار ګوري دا خو بارودو پاستر کړې ځمکه ته پکې اوس تلې لا هار ګوري د پښتنو سره سر مخ وګوه بیا به راتېښتې ځان له لاره ګوري د پښتنو سره سر مخ وګوه بیا به راتېښتې ځان له لاره ګوري نو مدثره ځان له کار ګوري ته چې په دې دور کې یار ګوري ډېره زیاته مننه قدرمندو کتونکو دا و انعام الله مدثر زمونږ د پروګرام اختتام ته ورسېدلو چې چېرته م یئ ښاد آباد او بریالي اوسئ